چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دین رالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دین کې د دې خبرې ډېر اهمیت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابو ته همیشه دا وینا کوله چې صحابو زندگی کښته او پورته راځي په زندگی کې پر انسان باندې مختلف واقعات او حالات راځي چې کله واقعا او حالات هر قسم در باندې رالو نو علیکم بالصدق تاسو به په هغه واقعه کې رښتیا وینا کوئ ولې فإن صدق ينجي په هر مسله کې چې کله د نجات ځای راسي د خلاصون ځای راسي هغه د رښتیاو په طرف کې دی نو تاسو به همیشه رښتیا وایست والکذب یهلک او چې کله درواغ تاسو په حادثه کې وایست په واقعه کې وایست نو د درواغو انجام د تباهۍ او د هلاکت او د رسوایۍ او شرمندګۍ سبل څه نه راوځي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول علیکم بالصدق صحابو ته به ویل چې تاسو به رښتیا وایست ولی فإن الصدق یهدی الی البر رښتیا وینا سړی نیکۍ ته رسوي وإن العبد لا يزال يتصدق ويتحرى للصدق حتى يكتب عند الله صديقا بنده همیشه رښتیا وایي بنده همیشه د رښتیا وایي اراده لري او در دې حده پورې د الله تعالی دربار کې چې کوم لیست راځي او کوم پیرس راځي نو د صدیقینو په لیست او پیرس کې الله تعالی ولیکي او چې کوم څوک د صدیقینو په لیست کې ولیکل سو او د صدیقینو په پیرس کې ولیکل سو بیا به الله تعالی هغې ته قیامت کې هم نجات ورکوي بیا به الله تعالی دنیا کې هغې ته هم د مشکلاتو څخه نجات